یو خواته کرکټ لوبه ده بل خواته د یارانو مجلس دی ډېر خوندور مجلس دی دومره دویم چې د افغانستان په کورني کرکټ کې ریکارډ جوړونکی لوبغاړی دی دا نوم واخه زما ذهن نه ووت د دې ریکارډ به هېڅوک مات نه کړي الحمدلله دې 200 څو منډې کړي کنه جنګ ښه شی دی خو چې داسې مزاحمت ونه کړي پرېږده که نه دوه کې به شی وی خو دوا ولا کو کنه دوا کې خلک شي وي دعا کې سړی وایي چې یا الله دا کام ټوله شپه نه ده د زیبا ګل د شیرین ګل لایف ته ناست زیبا ګل څنګه ټول غنم دي مات وکیل خو بیا غنم د ټول مات مخلص دا وګوره دا بل د ما په کول ته وګوره اور کیدا نو زه چې کله راتللم ما غته ته پته د ډیلیانې ورکوي زه چې کله راتللم نو ما د کرا پیسې د بل ملګري نه واخیستل کام بولې خیسته نه وي د کونړ سیند زړګي وینې ورکوي نه انجه جې دا انجه جې هغسې جوړ که زه څه شي خزا ولاس کې مدا دي دا کمبل لري کوو کمبل څنګه راوړی دا خو یما سره ساړی کې زړه نازول لما خپلا لیا ولا لیا زهل زلالیا ولا لیا د روژې مبارکه میاشت ده او د روژې په مبارکه میاشت کې جب وهل غلط کار دی جب کې کوتي مو کنه یاره نو سر کې زوپ نری ما نو راوځم نو هغه د ټیم د پاره ځان د پاره بس داس پرفارمنس کوو سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی ایس انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې سلامونه ستړي مو شئ درنو ملګرو ډېر ښایسته ماحول په دې دی چې درانه ملګري مې خواته راغلي دي یو خواته کرکټ لوبه ده بل خواته د یارانو مجلس دی ډېر خوندور مجلس دی په دې مجلس کې یو ځانګړنه دا ده چې یو ښه غږ لرونکی انسان زما خواته راغلی دی مل وصال ټول به پیژني دی به یو څو ټپې یو څو کرښې راته زمزمه کړي په دې هیله چې تاسې تر پایه راسره واورئ او خوند ترېنه واخلئ وصال صاحب ستړی مو شي په خیر راغلي ډیره زیاته مننه مخلص صاحب سلام تاسو ته ټولو ورونو ته بدې هیله چې ښه به د ریحان صاحب یو څو بیتونه وایم بیا به وروسته ټپې ووایم ریحان صاحب له خدای خفه ومه چې ته یې راته را نه کړلې له تا یې ښه راکړه اوس خدای ته خجالت یم مهرباني لما خپلا لیا ولا لیا لما خپلا لیا ولا لیا زهل زلالیا ولا لیا زهل زلالیا ولا لیا لما خپلا لیا ولا لیا زدی مین کړم میړه دی وکا 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 خدای دې لاره لالیا ولالیا خدای دې لاره لالیا ولالیا زهل زلالیا ولالیا زهل زلالیا ولالیا لما خفلا لیا ولالیا زبتر څو په خوب کې چغې وهم 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 در پسی ولالیا ولالیا در پسی ولالیا ولالیا زهل زلالیا ولالیا زهل زلالیا ولالیا لما خفلا لیا ولالیا مال موسما ګلن دا کړي مال موسما ګلن دا کړي
رنگ بدل ولا لیا ولا لیا رنگ بدل ولا لیا ولا لیا زهل زلالیا ولا لیا زهل زلالیا ولا لیا مینا کنا گورم تاوان تا خود شملے اولو پٹے خیال بساتا د پختنو بدار واجا گلاب زانے باد سپنگیر غیق توڑا جانا نتا خدا سناوے دا چا خبریں دے ضرور منال دینا زبے گناہ قاتل میں ورور دے جرگرا غلے ماسورا کی ورکوینا پاس پا کمرا ولاڑا گولا نصیب د چایو بزا درخی جوما کام بولے خیستناوی دا کنڑ سین دا زڑگوی نیور کوینا دا غریب زڑا میل یارا لگمینا نور غواڑی دا غریب زڑا میل یارا لگمینا نور غواڑی لاکا بغان ماشم سڑا ڈوڈی لمور غواڑی دیو انسان تا خدای زوکنا څورا کام ورکړل دیو انسان تا خدای زوکنا څورا کام ورکړل څوک لمهرابا څوک مزه لټنګ ټکور غواړي څوک لمهرابا څوک مزه لټنګ ټکور غواړي لاکا بغان ماشوم سړا ډوډۍ لمور غواړي ډېره زیاته ډېره زیاته ډېر ښکلی کور دې ودان الله دې سلامت لره په دغه طلایي غږ د خدای پاک رحمتونه حاجي ګله څنګه یې شکر دی الحمدلله جوړ یې الحمدلله دا پیژنې دومره دویم چې د افغانستان په کورني کرکټ کې ریکارډ جوړونکی لوبغاړی دی دا نوم واسو زما ذهن نه ووتو د دې ریکارډ به هېڅوک مات نه کړي الحمدلله دې 200 وسو منډي کړي کنه نوم یې واخله 250 به یې کړي دي نو نوم یې نه راځي کنه نوم یې راځي ته خو کنه نه اوس دا ورته ونه چې جلاد موسی زی دی دا ورته ونه وی بلاغه ګلاغه هغه دی خو موسازی پکې راځي نور نه راځي جلاد خان موسی زی جلاد خان موسی زی په لیدو ته خوشاله شوم سلامونه ستړی مشه په خیر ته لګ راوړاندې شه د سره وړاندې شه څنګه یې
سلام مخلص صاحب څنګه صحت دی ښه دی؟ شکر دی الحمدلله. ریکارډ دې مبارک شه. د هغه نه وروسته ما ورته لیدلي یم سره نو ډېره زیاته مننه. څو دې کړي وو؟ 230 رنز مې کړي وو ناټ آوټ. 230 د چا خلاف دې کړي وو؟ د لغمان په خلاف مې کړي وو. زه فاریاب سره وم فاریاب سره. په کوم کال کې دې وکړل؟ په 2024 کې. او لومړي ځل لپاره چې میدان ته راښکته شوې که نه کیسه راته وکړي. هر لوبغاړی دا غواړي چې اوږد انینګز ولوبوي، خو بعضې لوبغاړي داسې وي چې بیا زړه کې ترس ورسره یا هوس ورسره وي چې ولا زه به شاټ پسې لاړ شم، لکه ډېرې منډې به جوړې کړم. خو هغه انینګز ما چې د نورو لوبغاړو نه پوښتنه وکړه ډېر داسې باوري لګیا وي، هغه د کرکټیانو په اصطلاح کانفیډنس سره لګیا وي که نه. علت یې څه و؟ دا فکر دې مخکې نه در سره و چې زه به یو نړیوال ریکارډ جوړوم که نه؟ نیچرل وشو درنه؟ بالکل وروره، چې هر وخت زه ګراوند ته ځم نو ما خپل ځان باندې ډېر زیات باوري او د زما دا کوم فټنس چې دا 8 کاله ما ډېره زیاته خواري په دې کړې ده صرف فټنس باندې. نو ما کوشش هم دا و چې زه ځان دپاره داسې یو ریکارډ وساتم چې هغه زما ټول عمر یادګاري. نو بالکل هر لوبې ته چې زه ځم نو زه ځان دپاره هم دا سوچ کوم. رمضان کپ کې هم 2 سیلیزې کړي دي. هغه ته راتلمه که نه؟ ډېر هغه 500 وریځه وه چې 230 ډېرې منډې دې وکړلې. له دې وړاندې دا ریکارډ فکر کوم چې عثمان نوري سره و که چا سره و؟ نه 200 پورې چا نه و. عثمان غني سره و خو هغه 212 کړي. 12 کړي. عثمان غني و، عثمان نوري نو. ما سره به تخلص غلط کړی، نوم مې صحیح کړی دی. هغه په ګریډ 2 کې کړي، ما ګریډ 2 کې کړي، دې ګریډ 1 کې وکړلو. نو دا راته چې په رمضان کپ کې نایټ لوبې دي او نایټ لوبې او ډے لوبې ډېر سره فرق کوي که نه؟ دومره فرق کوي لکه ټینس او هارډ بال. دلته څنګه وتوانېدلې چې 2 پرله پسې سیلیزې ووهې؟ بالکل مخلص صاحب، زه چې هر کله ګراوند ته ځم زما هم دا یو سوچ وي چې زه به ځان دپاره پرفارمنس کوم او د ټیم دپاره. نو صرف مینډ سیټ کول دي، جوړول دي، که هغه 1 ډے که ټیسټ یو که T20. نو بس صرف دې میچونو دپاره ما مینډ سیټ کړی و چې T20 دپاره. نو سر کې زه اوپنر یم نو راوځم نو هغه د ټیم دپاره او ځان دپاره به داسې پرفارمنس کوو. زه خو هم دغه لوبډلو سره ډېر منیجر پاتې شوی یم، ګریډ 1 کې، ګریډ 2 کې، فرست کلاس کې، همدارنګه په نورو لوبو کې. کله چې یو لوبغاړی آوټسټنډینګ پرفارمنس وکړي بیا دغه لوبغاړي را جمع کېږي، هغه باندې پارټي کوي. کیسه راته وکړه، فاریاب کې څه کیسې وي؟ بالکل زموږ د ټیم هلکان خو داسې و چې د کرکټ بورډ هغه کم پلیران چې وو ښه پلیران ټول را جمع کړي وو. د فاریاب نه یو 3 پلیران کرکټ کوي، زیات یې نه کوي. زما هدف د هغه نه دی، زما هدف دا دی چې تاواني یې کړلې که نه؟ بالکل همدا دې خبرې ته راځم. نو ټول زما پکې داسې ملګري وو چې ما سره ټول نږدې نه وو. نو زه چې کله راتللم هغه تا ته خو پته د ډیلیانې ورکوي. زه چې کله راتللم نو ما د کرا پیسې د بل ملګري نه واخیستل. نو ما نه ټولې ډیلیانې ملته ملګري وخوړل. او اوسنی وضعیت دې څنګه دی؟ کنټرکټ ورنږدې شوی، کنټرکټ دې اخیستی نه دی؟ مخلص صاحب ورنږدې ما 200 پورې مې کنټرکټ اخیستی نه ده. سږ کال مې فرست کلاس لوبې مو کړلې او ورنږدې یم انشاءالله. فرست کلاس لوبې دې څنګه وي؟ هغې کې ستا پرفارمنس څنګه و؟ ښه و مخلص صاحب، 2 سنچریانې مې 2 50یانې مې وهلې وې او نور داسې خاص پرفارمنس مې نه و، خو 2 50یانې مې وهلې وې. څو لوبې دې وکړې؟ څو انینګزونه دې ولوبول؟ 9 انینګز مې کړي وو او داسې و چې 15 لوبې مې وکړلې. 15 لوبې، 9 انینګز، ښه لوبېدلی. بالکل ښه ولوبېدل. 15 انینګز وبخښئ، 15 لوبې د لومړي ځل لپاره چې فرست کلاس ته ورځي. 15 لوبې ډېر په سخته ورکول کېږي. د کرکټ بورډ او د ټولې ادارې د هغه چا مننه چې په تا یې باور کړی و. 15 لوبې سر په سر یې درته درکړلې. که څه هم 15 لوبې په فرست کلاس کې هغه لوبغاړي ته ورکول کېږي چې په هغه باندې ډېر باور وي. نو انشاءالله چې د دغه باور نه زه ګورم چې یو ورځ به تاسې د افغانستان لباس په تن کوئ او د افغانستان لپاره به لوبېږئ. انشاءالله بالکل مخلص صاحب، تا نه ډېره زیاته مننه کوم ستا لیدونکو نه او بس کور دې ودان. ما دعاګانو کې یاد ساتي. انشاءالله دا زما د هغه د تګ مرحلې دي او ډېره زیاته مننه کوم. ټول بدله دعاګانې کوو انشاءالله. حاجي صاحب فرهاد هم د دعا کوي. ولې نه ډېرې زموږ ورور دی خوشحالي. ته دعا کې به څه شی وې؟ زه ته ماته ووایه دعا کې به څه شی وې؟ په دعا ولا کوو که نه دعا کې خلک شي وایي. دعا کې سړی وایي چې یا الله خصوصا افغانان یا الله دې کامیاب کړي، ټول افغانان خوشحاله وساتي او دا وطن خوار ویجاړ وطن مونږ ته جوړ کړي. جوړ کړي او دا خو صحیح، دا خو عمومي دعا ده. دې ته شخصا دعا څنګه کوي؟ ټول افغانان کې دا آیات شته نو دې ته به شخصا دعا څنګه؟ او یا الله برې ورکړي وته، بری ورکړي. یا الله دې مخکې بوځي. څنګه مخکې؟ ټیم ته که نه؟ موږ به داسې مخکې کړو. نه ټیم ته نه. ابا دا پرفارمنس کوي بیا بځي په خپل. چېرته به ځي؟ ټیم ته که نه؟ ټیم کې خدای که نه؟ نه انټرنیشنل نه، انټرنیشنل ته
او کنه ملي ملي لوبډله یاده که که نه او کنه ته څنګه نه ټیم ته خو نه وځي ته خدای مسلمانه ټیم ته وایي څنګه نه نوځي ټیم ته نه انټرنیشنل ته انټرنیشنل د څه معنا خو ملي لوبډلې ته وایي ها خلاص ملي لوبډلې ته بس خلاص او بخا ډېره مننه راشد سره د بيدولي الحمدلله او دغه یو خبرې ان شاء الله وکړه ان شاء الله ولنه موږ بدله دواګانې کوو زموږ روري زمونږ د کلیوالو هم دا اصطلاحي چې ورته دا ملي لوبغاړی دی وایي راشد سره لوبېږي که نه سل ځله ورته چې ملي لوبغاړی همدې ته وایي ښه چې راشد سره لوبېږي او دا صحیح دی وایي نو ډېره مننه جلاد خان الله تعالی دې وکړي الله چې دې وکړي چې د وطن دپاره ښې لوبې وکړي بالکل ها. الله تعالی دې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسېږي د آمین. دې په بریا کې آمین. زمونږ د افغانانو خیر دی امين امين کور دې ودان خو زموږ دا خپرونه یې رانه کې به ولن ان شاء الله او لایک شیر کمنټ وکړئ ان شاء الله ان شاء الله ولنه ټول بس پام په وکي ټول وته قلبونه ورکړي قلبونه چې دواګانې ته مقام ته ورسېږي بیا د خلکو شاته راونه ګورئ او کنه باید چې ټول تم مشر ته زه معلومي ما هر وخت بس جلاد خو اوس وی ریکارډ جوړ کو جلاد خان مساجه انجه جداري انجه جه ها ګلګلولي ته بیا وکړه انجه جداري انجه جه هغه څه جوړ کړه څه شي خزاو لاس کې مدادي صحیح شو هغه کنګریچولیشنز ورته ګلګلولیشن سمبوسا سمبوسا صحیح شو دی ویلي خلاص سمبوسا او ښه ډېره مننه کور دې الله ودان دې چې عزت راسره وکړه. خبرې دې راسره وکړې کور دې ودان. الله دې ونازوه درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی د روژې مبارکه میاشت ده او د روژې په مبارکه میاشت کې ولي جب وهل غلط کار دی جب کې کوتي مو کنه یاره د روژې مبارکه میاشت ده او ډلې ځوانان راغلي تر څو دلته د رمضان قبل سیالیو خوند واخلي نه یوازې چې دلته زموږ ولسونه راځي کورني کرکټ ځلانده ستوري راځي بلکې د افغانستان د 19 کلنو او همدارنګه د ملي لوبډلې لوبغاړي هم راځي له ښه بخته نن د دغه لوبو په جریان کې یاره خدای ته وګوره غلی شه کنه نن د لوبو په جریان کې د افغانستان د ملي لوبډلې الراونډر لوبغاړی ټولچارې لوبغاړی همدارنګه عبدالرحمن رحماني مړه کوم یو په کلار کې زبید اکبري او همدارنګه اسحاق رحیمي نور ملګري هم راغلي دي د ټولو په ټول یو خواته دلته د ولس منځ کې دغه ځوان راغلی دی دی هم لوبو نه خوند راغلی سلام ستړی مو چې په خیر راغلی مننه خیر سي خوشاله شوم په لیدو دا غلی که کنه یاره مکه دې مرکې دم پرېږده لږه نوم مبارک دی نوم مې یاسر دی یاسر او تخلص تخلص مې بصیر سور دی ولې پې وکړو دومره سوچ مې ځکه کوم چې خیالات نشم غلط نشي خپل نوم کې غلطېږي نه بیا هم احساسات نیولې دي نه راغلی دا ماحول دی ولیدو امن دی سکون دی ژوند دی ورورولي روانه دلته دغه ماحول درته څومره خوند درکوي یقینو که مخلص صاحب چې ډېر زیات خوند راکوي لږ پرېږده مونږ ډېر زیات خوشحاله یم چې داسې یو سوکاله او ارامه ساحه کې سره په یو ارامه یو او امنیت دی ډېر د خوشحالۍ احساس کوو امید ساتم چې ټول په مینه او محبت سره او همداسې یو ځای او ټولنیز اوسي او که څوک پکې جنګ وکړي او چې جنګ پکې وکړي نو جنګ ښه شی دی خو چې داسې مزاحمت ونه کړي پرېږده که نه دا څه مصیبت دی پرېږده په قلاره هغه دی دا دویم نواب خان نه دی غلی شه د چا د لوبې نه دې خوند واخیسته اوس چې د ولاکو یو هم پېژنم مخلص زبید اکبري ولاړو وختي نو لوبې نه دې خوند واخیسته که ډېر نه زیات خوند وکړو د ماحول هم خوند بالکل وکړو ماحول هم ډېر ښایسته ماحول دی
او بس ټول مینوال هم ډېر زیات راغلي دي او موږ هم رالو بس څه درسونه مو خو مال چې لږ ساعت تېری وکړو رالو دلته محصلین یو نو په اسما کې یوازې راغلی که نور ملګري درسره نور دي؟ ملګري راسره دي ډاکټر صاحب شبیر راسره دی او بس رالو درس هم وویل او بس ما اوس په لږ ساعت تېری وکړو لږ ساعت به تېر شي او ماینډ به لږ فرېش کړو که نه هغه وایي د جمعې په ورځ هم خلک درسونه وایي جمعې په شپه باندې ولا درس خپل ټایم کې خوند کوي کاروبار کې دوی د درس خرو ویل حوز چې جمعې ورځ خو نن نه وه که نه چې نن پنجشنبه ده چې درته ویلې دوی د خرو حوز اخر لمبه دا ډېر ښه کاروبار کوي نه نه ګوره دا چې دا زدار دی خبره ده پکول وګوره نو پکول نه وبس دا د نواب خان خبره چلمچي به سر کړي ښه نو ډېره مننه کور دې ودان خیر اوسې خوشحاله شې ستاسو درسونه د سخت دي که نه دي ولا هر څه سخت خو چې ته خواري کې هر څه اسانېږي ستا پورې ده چې ته خواري کې او بس هر کار کولی شي چې وکړي او کرکټ کې او کرکټ نه نه سبا مکتب کې څو ځلې پټ شوی نه ولا نه یم فوټ شوی درس ته یې شوق ها نه هغه څنګه وایي هغه ولا د خارجیان خان دی دا خارجیان یو اصطلاح کاری وایي هغه دی experience more important than training نو دا کار اول تا کړی دی زه په خپل هم نه پوهېږم نو وای تجربه ډیر زیات وای ایکسپیرینس از more important than وای training ډیر مهم ده د ټریننګ نه او نو هدف مې دا دی چې دا چې وایي دا هم ستا ملګری دی نه 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 ځکه مکتب ته راغلی هم نه دی که دا او کوم پوهنځی لولې زه طب پوهنځي محصل یم او هغه د کوم پوهنځي محصل دی هغه د څه ووایم نو ولا چې د ښکاري خو نه محصل هغه ولا ما ته مخکې ور وایي ته پټېږي شاید دې هم دا کار کړی ډېر زیات نه نه ما صحیح قسم درکړم درویش رسولي ده ها دلته راشه تا وختي چې ویلې چې په کړکیو هم راوختی یم وکړه که نه خبره وشوه دا کمبل لري کوم کمبل مې څنګه راوړی دا خو دما سره ساړی کې زړه نازولی یم نازولی د کوم ځای کابل کې کابل کې دا مغزي کومه ولسوالۍ ده هغه رودات رودات ولسوالۍ ده وختي تا یو خبره وکړله تا ویل چې د هغه نه ډېر پټ شوی یم ما زموږ افغانان چې دي که نه زموږ افغانان نه شخصا ته دا زه نه ماسک الله ده ویلي افغانان ماسک الله ده ویلي که نه همت دي. ورننوزو پکې ټاوړو په دروازه دیوالو باندې نه نه خبرې کابل کې هم نه ګوره داسې خبرې وکړئ چې یو څه ولري اوس دا ټول مکس لګوي ولا کو څوک به پوه شي سیریس وایم نه راخلي د بل چا غږ نو داسې دا چې ته داسې د دې پوښتنې خبرې وکړه سره د دې خبرې داسې پوښتنې وکړه چې هم خلکو ته عبرت شي او هم خو دې ونه پرېږدي که چې خبره شروع کړي دا ابراهیم قطع کړي نه نه ګوره داسې چې پوښتنې کوي عبرت ځای نه دی که نه ولې نه دی دا د عبرت ځای نه دا به دی تا وبل ځای کې نه ولا کو بل ځای کې وشي کله لاړې به عبرت دا قوم محمود غزنوي و برا جګنکه دا قوم احمد شاه و برا جګنکه دا قوم میرویس هوتک را جګنکه نو او دا بل خبره مرو دا قوم ټول شپنه ده د زیبا ګل د شیرین ګل لایف تناست زیبا ګل څنګه ټول غنم دی مات وکیل خو بیا غنم د ټول مات مخلص دا وګوره دا بل جما په کول ته وګوره دا اور کیدا د شاندن خو نه څنګه راځي دا ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسې الله مو سلامت لره خیر اوسې دا به اوس په سکیټ نه درنو لیدونکو زخته زیاته مننه چې دا خپرونه تاسې تر پایه وکتله او باور لرم چې ستاسې د پاملرنې وړ به ګرځېدلې وي د افغانستان د کورني کرکټ یو ځلانده ستوري سره او همدارنګه د یو خوږې خنجرې له خاوند سره او همدارنګه د ځوانانو سره موږ په دغه خپرونه کې مصاحبې وکړې خبرې اترې مو وکړلې او ګپ شپ مو لګو له حاجي صاحب فرحات زخته زیاته مننه چې دغه یو ماښامین برابر کړی تاسې راشئ درنو ملګرو حاجي صاحب دا یې چې پخ کړي دي
آرډر تا ورکړې اډر ما نه دی ورکړی ما به یې متاونه بیا به دا ملګري ما ته هم وایي چې ته دا وګوره که نه څنګه دی مزه وګوره که مزه یې وګورم که نه درنو ملګرو زه به د دې مزه وګورم او تاسې په لایزال څښتن ته الله سپارم هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان لوی الله په امان په مخ هم ښه سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ زه محراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې